پیدا کیږي نو ولسوالۍ کې وضعیت ښه دی خو د جلال ښار مشکلات لري تاسې کولی شئ چې دا مقایسه کوئ د کابل ښار سره مقایسه کړئ د نورو سره مقایسه کړئ یعنې کوم نظم چې دلته زموږ دغه ځوانانو زموږ ټولو وکړ او دا ماډل شاید چې ټول افغانستان ته خپور کړي سره نو زه د ټول نه مننه کوم پرون شپه ما دې ورته ویلې چې زه الفاظ نه لرم چې د مشرانو نه ځوانانو نه د ولس نه څه رقم مننه وکړم ول خو زه د کرونا فنډ د کمیټې نه د ځوانانو نه د مشرانو نه د ټول نه مننه کوم چې دا 2 هفتې دا سیستم جوړ کړ خلک په نخښه کړل هغه واقعي ناچاره په ګوته کړل زه د ټول نه مننه کوم بیا د هغه کسانو نه مننه کوم چې د دې فنډ سره مرسته کړې ده زه د هغې نه زیاته مننه کوم د ننګرهار ولسونو نه مننه کوم چې په دې سخت وخت کې هم مرسته کوي هم نظم راولي هم د ولس لاسنیوی کوي او ولس هم تحمل نه کار اخلي نو پرون په اوله ناحیه کې 315 کورنۍ چې په نښه شوي هغې سره کومک وشو نن 615 کورنۍ په اوله ناحیه کې چې په نښه شوي دي هغه دلته راغلي دي دې ورته منظم ورکړل کېږي ځکه چې موږ دا سیستم چې جوړ شوی دی نه بیروبار جوړیږي نه د چا حق دلته تلف کېږي او هر سړي ته کومک کور ته رسیږي په حقیقت کې په زرنجونو کې ورته اچول کېږي او کور ته ځکه بعضې وخت کې تقسیم د کومکونو هم مشکلات جوړوي مګر دلته هغه نظم چې جوړ شوی دی سیستم چې جوړ شوی دی چې یو څوک یو ځلې کومک واخلي دویم ځلې بیا نشي اخیستلی لکه د دې تذکره ټول شیان ډیټابیس ته رسیږي نو زه فکر کوم چې یو بهترین سیستم جوړ شوی دی دا سیستم د افغانستان نور ولایتونه هم کاپي کولی شي که چیرې موږ ښه سیستم جوړ کړو هغه مستحقو کسانو ته مرسته رسیږي نو زه ټول نه بیا مننه کوم ما بیوست ما غریب هستیم مشکل داریم بچه کار نداریم غریب عاجز هستیم بیجه افتیدیم همسایه هستیم کمی وای کمک میکنه خدا کش کمک کنه باز میخوایم که بعضی کمک کمی کنه از پیشش خیلی خوشحال هستیم سر نماز هم دعا میکنیم خدا دنیاش ستاره وای کنه خوشحال داشته باشش که شما جوړه انج گنج باشی پروردگار جنت را د نصیبش کنه او دنیا آرام بدشي دنیا آرام بدش زما نوم د صفی الله او موږ ډېر غواړو دا کومکونه موږ سره نور موږ د والدین ډېر غواړو او موږ سره دا چې کوم کړی دا سره د الله پاک خپل په دربار کې خپل قبول او منظور کړي او موږ غواړو نو دایمي موږ سره نور کومکونه موږ هم د کومکو کې چې دي کومکونه کې وړې دي بوره ده او وریجې دي او لوبیا دي او صابون پژواک خبری اژانس د پیښو ریښتینې هنداره